ملګرو او درنو دوستانو د ښو اخلاقو خورا ډیر زیات فضیلتونه او ډیرې نفع او فایدې دي. اخلاقو کې نقصان نشته، دا هغه سرمایه ده چې صرف او صرف د دې ثمره هغه نفع او فایده ده، دنیا کې هم او په آخرت کې هم. اوس دا ډیر زیات مهم دي چې دا ښه اخلاق دي چې شي آیا دا بازار کې پیدا کیږي، دا یو رنګ دی چې انسان یې ځان ته ورکوي. اخر ته دا څه شي دی؟ د دې د پیژندلو لپاره دا میسج دغه یو څو خبرې درته ثبتوم. الله پاک جل شانه دې وکړي چې د پیدې وړ مو وګرځېږي او نورو دوستانو سره هم د الله تعالی د رضا لپاره شیر کړي، شریک کړي. خدای دې په دې ثواب مو تاسو ټول د زموږ وروستی مسؤلیت دې سره شریک کړي. امین. راځي ښه اخلاق هغه مجموعه د ښو صفاتو. امام غزالی رحمه الله لس لیکلي دي او بد اخلاق دا مجموعه د بدو صفاتو. امام غزالی رحمه الله هم لس لیکلي دي، لیکن ډیرو علماو د دین څه زیات او څه کم لیکلي دي. یعنی زه لنډه خبره دا درته وکم چې ستاسو سر په خلاص نو تاسو به ضرور وایاست چې و ښه خبره خو در چا خوښ. بابا هغه لنډه خبره دا ده چې ښه اخلاق هر ښه صفت ده، هر ښه کار، هر ښه صفت په ځان کې راوستل دا د ښو اخلاقو نوم دی، او د هر بد صفت ځان خلاصول او بد اخلاق ځان ته پام فکر نه کول. دوستانو د ښو اخلاقو په فهرست کې اولنی شی هغه صبر علماو لیکلي دي. اولنی شی علماو صبر لیکلی دی. اول صبر په خپل کور کې پر 3 قسمه دی. صبر پر طاعاتو د خدای پر عبادتو باندې، لمونځ په ښه شان کول دم د صبر یو قسم دی. روژه صبر نه ده دوستانو، دا هر قسم عبادت تاسو راواخلئ، تقوا کول دا صبر نه دی. نو صبر پر طاعاتو، صبر د ګناهو د خواهشاتو ځان ګرځول، د نفس مقابله کې چې جهاد ورته ویل کېږي. بعضې علماو دغه ته جهاد اکبر او افضل جهاد هم ویلي دي. به هر حال دوستانو دریم صبر علی المصیبت دی، پر تکلیف باندې، پر یو مصیبت او پر یو مشکل باندې صبر کول. موږ چې نن د صبر نوم واخلو نو د ډیرو انسانانو سوچ صرف فقط همدغه یو ټکي ته چې صبر باندې تکلیف راغلی بر هم صبر کوي. اول خو د صبر دغه 3 درجې دي. دوم دا صبر ولې مخکې ذکر کړی دی؟ په ښو اخلاقو کې صبر ته داسې مقام حاصل دی لکه دنیا ته څوک به بده خبره درته کوي، دا خو جنت نه دی چې ستا د مزاج مطابق ژوند جوړ شي. دلته هېڅکله داسې ژوند د باد و شام نشي جوړېدی. دلته د ضرورتو غم کوه، خواهشات د باد و شام هم نه پوره کېږي که نه؟ ضرورتونه چې پوره بس شکر. نو دوستانو اول شی هغه صبر دی. په خپله ښه اخلاق دا دی چې ته بل ته د ښو جواب په ښو، خو دا کار د ښځو دی، د بدو جواب په ښو باندې کار نه رانه دی. دلته نو بیا یقیني وایي که یو څوک پېژندې چې دی اخلاقي مند دی، بد اخلاق دی، څه شي دی، وایي په یو ټکي کې ته پېژندلی سي، یا یو څه تاوان ورسوه بیا یې وګوره، یا ته دا سړي ته خشم غصه ورولې بیا یې وګوره. د غصې په وخت کې وګوره چې ګلان کري که نه کري. که د غصې په وخت کې د سړي پر خپل ځان کنټرول درلودی باید پوه سه چې دا سړی د صفاتو مجموعه ده، ډک دی د صفاتو نه. دوستانو نو یو شی صبر دی. دوهم شی هغه صدق دی. دویم صفت د ښو اخلاقو چې په انسان کې یو اخلاق یو انسان به څنګه ځان ته معلوموي چې یاره زه اخلاق لرم که نه لرم. نو د ښو اخلاقو دویم صفت هغه صدق او رښتیا ویل دی. صدق او رښتیا دا د مؤمن هغه ستر صفت دی او د جنت لاره ده، او درواغ، چل او فریب او دوکه دا د منافق صفت دی، دا منافقت دی او دغه لاره د دوزخ ده. سر هم په خلاصو نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د رښتینولۍ په هکله باندې ان الصدق یهدي الی البر، نیکی راکشي
دا صدق دا رښتیا تا نیکی طرف ته بیایي. و ان البر یهدي الى الجنه، دا نیکی چې دا غلاره د جنت ده. و ان الرجل لا يتصدق حتى يكتب عند الله صدقا. یو سړی رښتیا وایي تر دې پورې چې د خدای په دربار کې دا په رښتونو کې ولیکل شي. او یو سړی بیا دروغ وایي، دروغ انسان بدی تش کشي، ګناه را کشي، دروغ انسان بدی تور کشي او بدی انسان جهنم ته بیا. یو سړی دروغ وایي چې د خدای په دربار کې بیا دروغجن ولیکل شي. کله چې دا سړی دروغجن ولیکل شي یو عمل د خدای په دربار کې بیا نه قبلي شي. الا لعنت الله علی الکاذبین. تاسو یو خبر اوریدلې ده کنه؟ وي د یو صادق انسان دروغ هم د یو غرض مطابقي. دا بعضی کسان تاسو ویني یا تاسو لیدلی بس خلکو د خندا لپاره هم دی دروغ وایي. دی مثال بګ د کار او دند ګر سره دا ګرځېدلې ده. بعضی خلک خو لادم پسې وایي که ایمان نه کم خطا، ایمان خطا کېدل ایمان ګر سره پیژندي نه، نو خطا به څنګه نه کړي. نو تاسو په خپل سوچ وکړئ دوستانو په دې خبرو باندې. نو دروغ ویل د دې دروغ څخه ځان ساتل، رښتیا ویل د یو ښه سړي صفت دی او دروغ ویل دا د یو بد سړي صفت دی. دوستانو همدغه رنګ دریم صفت هغه په وعده باندې وفا کول دي او امانت ساتل دي. په وعده باندې وفا او د امانت ساتل دا د مسلمان او د یو ښه انسان او د یو اخلاق من انسان یو ستر صفت دی. که چیرته یو انسان هغه مسلمان هم نه خو هغه اخلاق من وي، هغه د ښو صفاتو ښه صفات ولري، کافر هم وي، په هغه کې به دا شی موجود دی. که بنې نن داسې کافران شته چې هغه پر خپله کړې واده باندې در سره درېږي. عجبه دا ده چې تاسو ملکو ته ولاړ شئ، په ملکو کې لا د دې زموږ ستاسو فرق دی، په کاروبار په لیول کې لا زموږ ته فرق دی. هغه داسې مسلمان چې څه پې لیکلي هغه رقم هغه شی نه شی د یو ځای ټاپه د بل ځای پر وي. او دلته چې ورسي دا حکومتي من سرکاري جرم دی که تا دا څه وکړل. هغه چې څه پر لیکلي وای دا د کوپر سره بیا هم مثال ستا نه دي زیری نه نقصان درسي د کوپر سره، لیکن ته مسلمان یا هغه شراب چښلي بیا هم ستا د زیرودلو کوشش نه کوي. ته مسلمان هم یې لمونځ دې وکړئ خو څوک در څه په امان نه دي، خوله دې خلاصه کړې د څه به معنی. دا خبرو کې ډېر فرق شته ورونو. نو دریم شی هغه وعده باندې وفا کول. خدای پاک په خپل کلام کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. په بل ځای کې الله پاک فرمایي وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. الله یې تاسو پوښتنه به درڅ کیږي. د دې آیات په بارک او په تشریح کې علما لیکي د وعده باندې وفا کول تر خپل وسه پرې دا پر تا لازم او واجب دي. دا داسې نه دي چې د خلکو د خطرستلو لپاره دوري غوړه وعده ورکړي او پاګل انسان ته پاګل یو هغه چې اخلاصمن انسان هم بعضی خلک د دروغجنان د غټي غټي جدي چې پریشي مثال رنگ د ملا یو شکل ده ته به چې بس جنت ټیکدار دغه سړی دی خو دغه به د سترګې درو بس هغه د ژر د غلا د لپاره پریشي هغه د شکل او لباس د دوکې د لپاره اختیار کړی چې خلک په دوکې. نو دوستانو مقصدی خبره مې دا درته کوله چې بل صفات هغه وفا کول دی په وعده باندې او په امانت کې خیانت نه کول دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا خبره دا د منافق نشانه بللې دي چې په وعده وفا نه کوي، په امانت کې خیانت کوي. دوستانو نو دغه آیاتو په تشریح کې بل آیات کې والذین هم لاماناتهم وعهدهم الراعون. الله مومنان کوم کسان دي چې په وعده او په امانتو کې خیانت کوي. یا دوستانو د دې آیاتو له وجه علما فرمایي وي د دې آیاتو له وجه د وعده وفا او په امانت کې خیانت کول پر تا لازم دي چې نه به د بشي به نه کوي. رسول اسلام مبارک فرمایي وي درې علامې د منافق دی په بل حدیث کې څلور ذکر شوی دي. اذا وعد اخلف، اذا اوت من خان، اذا حدث كذب. خبرې کوي دروغ وایي. نن خلک دی دروغ وایي لکه د خیرک مور. د خیرک مور کې د اسمه خلک په دروغ کې مشهور شزه تیر شوی د نور والله اعلم. لکه پیاز ګل یو سړی اوس ما خل چې دروغ ډېر وایي د دروغ وایي لکه سړی لکه شو چې در سره زغلی.
دوستانو دا خلکو یې چم هم داسې زده قسمونه کیسې پراډونه هر څه به درته وکړي یو سړی ولو نو درواغو باندې د وخت یو باچا یا ملک د کلي یو چا تنخواه ورکوله بیا څه پېښ شو نو یو بل سړي سوچ وکړ چې دا درواغ خو زه ویلی سم درواغ نو څه شي دي پر زه به تا ته مې یو شي میلاو سي وایي هغه چې راغلی بارنده د دې درواغ ورته وایي ما کوترې ولیدې هغه الوتی و تنخواه خوره بار ورته خدای بنده باچا سلامت یا ملک صاحب دا دی وایي دا رقم خبر ده د سم نه دی لیدلې کوترې دا باز یا دا بل مرغه اخیستی ولو نو هغه په دغه کې چوکڼه اچولې خپل نو دا خلک یې لارم دی ورسمئ الله دې موږ پوه کړي څلورم صفت د ښو اخلاقو هغه تواضع ده عاجزي نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي من تواضع لله رفعه الله د خدای د رضا لپاره چې سړی خاکساري اختیاري عاجزي اختیاري عاجزي دا د هر سړي سره په کار خو هر چا لره د هر چا سره ښه صفت دی اخلاقي صفت خدا مهمه الته د چې پتا کې یو خانم موجودي سرمایدار سره شخوان کی دا حکیم سره شخوان کی دی زورور سره شخوان کی دی عالم سره شخوان کی سره هم بخلاص به خبرو نو دی یو چا چې د خدای لپاره عجز او خاکساري اختیار کړه الله پاک په د مقام ورلړي په بل حدیث شریف کې نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي وی الله پاک ماته وحی وکړله د دې لپاره چې دومره تواضع کوه خاکساري کوه تر څوک پر چا باندې ظلم ونه کړي او څوک پر چا باندې ځان لوړ ونه ګڼي فخر پر ونه کړي د فخر او د غرور نن څه حال دی دا خلک چې د 2-3 لک روپو موټران ګرځي د څه لپاره سیبه مانه چې ته دغه ګړی ته وګورې ستا ګر سره آخرت په یاد کېږي دا ګړی چې دا وخت ختم کړي نو بیا به څه کېږي د دې شي دونه څه ضرورت دی دا په اسراف کې نه داخلیږي نو د قیامت اخره نشانه دغه بل سوي برابر خلک بیا څه کیسې کوي کنه پنځمه صفات د شو اخلاق هغه دا دی د تواضع په حق له وینا بل زما په فکر کې ولا غم د قدر سره شیر نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي کې یو چا په تواضع باندې په عجزي باندې دغه مقام او مرتبه کښته سوله عزت یې کم سو براد سپورز د آخرت لمانه واخی او که په سخا باندې سړی په سیتو که سخا کوي نو که د چا مال کم سو نقصان دی را سپورز د آخرت لمانه واخی یو دریم ټکی بل یاد کړی ول به هر حال نو پنځم صفات چې دی هغه نرمي ده او مهرباني ده نرمي هغه شی ده مې يحرم الرفق يحرم الخير كله که نرمي درکې نه و هر خیر دروازه در باندې بند شول دارنګ د جنتیانو صفات نبی کریم علیه السلام چې ذکر کړی دی هغه د چې رجل رحیم رقیق القلب یو داسې د جنتی صفات د نشانه په دنیا کې د چاغر داسې سړی وي چې رحم دلی رحم کوونکی نرم زړه والای نو د خپل مسلمان ورور سره نرم سلوکي نبی کریم علیه السلام مومن دی لکه په یو دوش په پزه کې د مهار رچولي پر ولاره ته وایسي دا بعضی کسانو چې ود دریږي او د خپل سره درېدل دا خبره نور سره منل بس دا خو نو دغه معنا ده چې مثال ماته د خپل انا د ځ چې ځان د زماته چې زړه څه وای دا ماته درار سره اتي نو بیا زه څوک نه پیژنم دي کې بیا قرابت شپاته شپږم صفات د شو اخلاق او هغه دادي عدل او انصاف چې څونه ستا وسرسیږي د خپل کور راواخله تر بادشاهي پرې د الله تعالی د جانب د ټولو پیغمبرانو او آسماني کتابونو د نزول یو هدف په ځمکه کې د حق او عدل قایمول دي یو هدف دی د خدای په سپېڅلي کلام کې وګوري نن خو موږ د عدل خانور خراب کړي د ظلم بلا ظلم دي زور سیسي وس نه رسیږي بار بیا میو د بي ډېر ما په ور بزرګي ناري خلګوي چې زور دی ورسیږي الته دی بیا پارسي بار شروع سي الته بیا پښتو یې رس کنه دلته په دغه د الله په سپېڅلي کلام په تفسیرو کې چې انسان وګوري نو په خپل په کلام الله کې چې کوم ځای کې د عدل او د انصاف خبره راغلي الله پاک انسانان عام ذکر کړی دي
په اسلامي قانون او په اسلامي حکومت کې تاسو ګوري چې څنګه حق دی یو مسلمانۍ د هندو مغسي حق دی چپ د محارب نه ما سوا نو تاسو ګوري یو مقصد هغه صرف د الله د آسماني کتابو د نازلېدلو او د انبیانو د لېږلو چې تعادل وکړي ځکه وایي خو چې د ظلم کاسه نشکوره ده ځکه خو وایي چې مثال ظالم تاجر تر خپل انجام ته رسیږي ظالم نه دی پاتې سوی د دنیا پر مزکی پر سر باندې بل الله پاک جل شانه د خپل عمل بدله غتور کی ځکه خوای چې حکومت او مشرتوب او یو ملک او کور د ظلم سره نه چلیږي د کوپر سره چلیږي کافرانه سره نه د ظلم سره نه چلیږي چې سلواره په منځ ولاړې په جمعه او مسجد کې ولاک سره چلیږي نو عدل او انصاف سره هم په خلاص نو په خبرو باندې قران کریم کې الله پاک فرمایي لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ناس خالي مسلمانان شي ناس عام خلق شي لوی ما چې نازل کړي دي ما چې درلېږلي دي انبیا او رسولان او نازل کړي مې دي لاغو سره کتابونه لوی ما نشاني هم ور کړي دي معجزې د دې لپاره ليقوم الناس بالقسط د کتاب د نزول او د انبیو درلېږلو یو مقصد الله بیان کړی دي ناس عام خلق چې دا غوډ ما بین عدل او انصاف دا ټول مخلوق د خدای دی لکه د خدای عیال ستاسو خیال دی چې ته یو څوک چوکي او ته ولارس لدی وجه د معرفت یو خبره ده وی کته دا نه پیژندې چې څه به سره وسی خپل کړو ته ګور کله د یو چا دروازه په نو کړو ټکول ستاده به یو لږ زیاته ټکیش سوق به ورته ګور چا په سوق ورته وټکول ستاد د لغت ته ګور ته هیڅوک نه دی تللی چې څه کړی دی ور سره سوي دي کنه دغه نه معلومیږي چې دا خبرې بل ځای دي مالک لري کنه هر څه د دې نه دي چې بس کوایا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای ان المقسطین عند الله على منابر من نور الذين يعدلون بحكمهم واهلهم وما ولوا هغه کسان چې هغه عدل کوي انصاف کوي په خپل څه چې د په وس کې دروست لاندې دا به په ورځ د آخرت الله د نور پر منبرو باندې کښیني د عزت داسې د نور منبرونو چې په نورو روایتو کې ذکر شوی دی چې په هغو باندې بغیبته تمام عالم حتی تر انبیاء پورې خلقي یعنی هغه به کاش چې دا مقام مشته الله پاک را کړی عدل او انصاف هغه مقام لري دوستانو اوم صفات هغه د شو اخلاق او هغه حلم دی حوصله او لغوسې څخه پرهیز کول حلم دی ته وای دا حلم په خپل اول د الله صفت دی ان الله حلیم دوستانو بې ځایه ډیر قهر او غوسه کېدل د ځینې وخت د سخت خطر سبب هم ګرځي لکه دښمنی عداوت او حتی د خولې څخه د کفر الفاظ د وتلو سبب هم ګرځي د انسان د ایمان د تللو سبب ګرځي د قهر او غوسې څخه پرهیز او داغه کابو کول د متقینو لوی صفت دی او دا د آخرت او د دنیا کامیابی کلی ده وکړه چې انسان د غوسه راسي د دماغ خو د انسان د دی لکه رونا کولی سي ته شوبت په پیژنې وې دا اول دغه بند کې دغه تیار در باندې جوړ کې تیار کې به ته څوک ویني تاسو ګوري بیا خلک په بد وخت سوي غوسې په وخت کې انسان د شیطان په منګول ورسي داسې بازی پکې لکه فوټبال باندې چې ماشومان کې داسې په مشوک کې ورسي د غوسې در ټولو بهترین ترتیب غدا دی متسوای چف او متس کوا بس شریعت هم دا حکم ورکړی دی چې کته ولاړ وکښې لکه ناس وي بده سپریوس چې ترڅو بس هیڅ مونږ وای بس لږ صدقې برداشت ل یو زرهاو غمونو پریشانی څه دي ساتي صدقې ما بعد چې د عقل کار شروع کی ورسته بیا کارونه په مخبوس علما فرمایي وي تاسو ماشومان هم په وخت خښ مقار کې مو وی ولي وي در نزيات بولس زیات دا ظلم دی ماشوم درو کال پر ویل ناجایز دي دوه کال سم بعد نه سړی نه انسان هیڅوک ته د نسوي ته د غورمات کې لاسونو په شي خلکو سترګي ورستري واه ګوت شاټ کنه دوستانو دا خبرې خو پام کې را لاله نو اوم صفات هغه حلم دی الله پاک فرمایي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ وینه
خشم خوړونکي صفت د چا دی؟ والعافین عن الناس معافي کول صفت د چا دی؟ والله يحب المحسنين. ما درته مخکې ویل چې هر شي صفت جناب نبی کریم علیه السلام ته یو کس راغلی ورته ویل چې ما ته نصیحت وکړه. جناب رسول الله صلی الله مبارک ورته فرمایل چې لا تغضب ولک الجنه، غصه مه کوه الله به دې بدله کې تا ته جنت درکړي. دوستانو علما را ولاړ سوي دي د دین یوه شبهه د دین یوه حصه هغه ده چې هغه د صرف هغه د غصې سره تعلق لري. غصه د قهر د خشم د یو ضرورت د یو فطرتي ضرورت مطابق الله پاک په انسان کې شي دی د پاره نه چې سنان په وداړي دغه به صفت د ایوان دی کنه. نو لدی وجه هغه تشریح زما څه پرسه مهیره ده. نو بسته نیم ایسه د دین د پدار ټکی کې نبی کریم علیه السلام بارک ته بیان کړی د لا تطب. او اتم صفت دی هغه حیا. انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی کریم علیه السلام بارک فرمایل ان لكل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. د هر دین لپاره اخلاق دي، د اسلام اخلاق حیا ده. بل ځکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک فرمای الحیا والایمان قرنا جميعا. دا دوه دنې داسې دي چې دواړه سره تړل سوي دي، حیا او ایمان. که یو لاړې دا دویم هم ورسره ځي، دواړه سره جوړه او تړلي دي. الله پاک هر شي جوړه نه دی پیدا کړی. نو دا دواړه سره جوړه دي چې یو لاړ سي بل هم ځي. رسول الله مبارک فرمایي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. کله چې حیا درنه ولاړه نو څه کوي هغه کوه، بیا د چې په تمه ناست. دوستانو نه هم شي هغه نه هم صفات تعاون او مرسته کول په جایزو کارو کې، په شو کارو کې. وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تعاون پر شو باندې بیر هر نیکی ته وای او په تقوا خون پیژني پرهیزګاری. د دین د قیام لپاره هر ډول هلې ځلې او یو بل سره مرسته کول دی مسلمان د خیر خوایي لپاره. دا ټول په دې کې راغلي دي د مسلمان ښه صفات. نو قریب مثال دوست هم سایه د ول تر خپل واسه پرې کنه. نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای المسلم اخو المسلم. مسلمان د مسلمان ورور خو دی. نو بیا وایه یا لا یظلمه ظلم نه پر کوي ولا یسلمه. ومن كان بحاجة أخيه كان الله بحاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. په دې حدیث شریف کې څو خبرې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک کوي. یو ظلم نور باندې کوي او بل دشمن ته نه تسلیمیږي. او څوک چې د خپل مسلمان ورور حاجت د پوره کولو په وخت کې د مصروف الله د حاجت نور پر کوي. څوک چې د چا یو تکلیف لري کې د آخرت په ورځ به الله د آخرت تکلیفونه به د لري. او کوم سړی چې د مسلمان عیب پټ کې الله به د عیب د ورځ د آخرت د پټ کې په ورځ د آخرت. الله سم صفات هغه سکینه او وقار دروند دشتیا د ډیر بې ځای پسک پاسک کېدل لکه چرندک د دې ځان ساتي. نو سکینه دا د اندامونو ظاهري سکون تم وای او وقار دا د زړه سکون او ثبات ته ویل کیږي. نو دا دواړه د مسلمان د ادبي او اخلاقی صفاتو څخه دي. درون سنگین ډیر بس د ضرورت خبرې کول، ډیر خبرو باندې غوږ لیول لږ کول کنه سره هم بخلاصو. یو لسم صفات دی هغه خوشاله څیره، خندروي څیره، تر خپل وسه پرې غم پټوه. یو مسلمان وی الله په عبادت خوشاله کیږي، مسلمان یا د خدای مخلوق هغه په خندروي او په خدمت خوشاله کیږي. هغه ستا په دین خوشاله کیږي، تا پر ځان باندې تندې د ګونج کړي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک فرمایي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه تلقن. یو هیڅ یو نیکی دا وړه مګنه ولو کدای چې د مسلمان ورور سره شپ پورین تندې ملاو سي. نو یو مسلمان ورور سره پورین تندې ملاویدل د قریب سره په شت تندې ملاویدل خو درغه زیات ثواب لري ځکه حق د قرابت زیات. نو د دې وجه دا بل صفات دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک په بل حدیث کې فرمایي کل معروف صدقه. ارنی کې ستاله لپاره صدقه ده. وان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه تلق. او دا هم یو نیکی د ستاله لپاره، دا هم یو معروف او شکار دی چې مسلمان ورور سره پورین تندې ملاو سي سره هم بخلاصو. نو دوستانو او دولسم صفات د شو اخلاقو هغه د الله رب العزت او د الله د رسول او د الله د دین او د مؤمنانو سره محبت ساتل دي.
دوستانو سر په خلاص کې دي خبرو اشداء علی الکفار صحابه په حق الله پاک څه فرمایي رحماء بینهم. دیارلسم صفات هغه شجاعت دی، جرأت دی، په نیکی باندې مخکې کېدل دي. په نیکی کې دې ته سابق بالخیرات ویل کېږي که نه. نو په اصطلاح کې د مشکلاتو او ویرې پر مهال د زړه ثبات او استقامت ته شجاعت ویل کېږي. ابن قیم رحمه الله فرمایي وهي الثبات واستقراره عند المخاوف، یعنی څنګه درته علا دغه وایي چې د شجاعت د ویرې پر مهال د زړه ثبات او استقامت ته ویل کېږي. او ابن تیمیه رحمه الله فرمایي لا تتم مصلحة الاماره والسیاسه الا بشجاعه، د حکومت او سیاست مصلحت د شجاعت پرته نه ترلاسه کېږي. لنډه دا چې د مشکلات او ویرې پر مهال ثابت پاتې کېدل، په جرأت سره حق وینا، په جرأت سره د مظلوم دفاع او د ظلم او ناروا پر وړاندې درېدل شجاعت. جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي افضل الجهاد کلمة عدل یا کلمة الحق عند سلطان الجائر، یو حق خبر یو ظالم تکول در ټول افضل ترینه جهاد. جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. قوي مؤمن در ضعیف مؤمن د الله ته خوښ دی. د قوي څخه مراد د ایمان او احساس قوت دی، نه د بدن. 14 صفات هغه کرم او سخا ده. سرخم په خلاصو سخی الله ته قریب او جنت ته جندي وي، ان د خدای بندگانو ته جندي وي، د خلکو سره مینه محبت دغه درجات یې لوړیږي، دغه خطاوي ماپیږي. او بخیل انسان به حکم نباشد بهشتی نباشد به حکم خبر، جنت دغه لپاره نه. بخیل سړی جنت ته نسیتلی. بخیل سړی هغه د الله څخه لري وي، بعید عن الله بعید عن الجنه، جنت سم لري، خلکو ته بد کیر پیسې دي د چته او قریب من النار، غریب جهنم ته شندي. ما من یوم، نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي داسې ورځ نشته چې په هغه ورځ کې دی یصبح العباد، چې سهار سي چې دوی ملائکه دی پاغه کې د اسمانه څخه دا ژغ نه کوي او را نازلېږي نه، فیقول احدهم یو وای اللهم آت منفقا خلقا خلفا، خدای هغه چې د حق په لار کې انفاق کوي، خدای پاک توخه خلف ولور کوي، الله ته نور بدلس یو په لس ولور کوي، اسراف نه. تاسو چې د پیسو د کمیدو مسله کوي په وادو په ځای په دې نور ناروا پر ځای باندې کوي. نو هغه وایي ويقول الاخر اغبل پرشتوایي غدوا کوي اللهم آت ممسكا طلبا، خدای دا چې پیسې ټینګ نیولې ایمان چې پر خدای د دې څخه واخی الله ورته هلاک کړي. نو بعضی وخت کې بعضی خلک ذکر د زوخري. دوستانو دغه رنګه نبی کریم علیه السلام بارک فرمایي دا و مرزاکم بصدقه، په صدقه باندې خپل مشکلات مریضان یو بند کار دا تاسو حل کړئ. دوستان لکه څنګه چې دوا کار کوي دغه صدقام. بهرحال 15 صفات د مسلمان د نیک مؤمن دی او اخلاقی انسان هغه نیک ګمان دی. چې دی مؤمن اسلامی اخلاق نیک ګمان، د مؤمن اسلامی اخلاق دا یو نیک ګمان ځوان ګمان ته وایي چې د یقین او شک خیر او د شر ترمنځ تصور کول دي. ځوان تصور نه او حسن ځوان د یقیني او خیر طرف ته ترجیح ورکول ته وایي. حسن ځوان نیک ګمان د زړه د پاکوالي په ټولنه کې د نیکو روابط او الفت او محبت سبب ګرځي. د اسلام مبارک دین په نیک ګمان باندې حکم او له بدګمانۍ څخه منع کړی دی. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، د ګمانونو څخه ځان وساتئ. خلک څونه ګمانونه کوي، د هر قریب پر خپل قریب د همسایه پر خپل همسایه باندې ګمانونه. ان بعض الظن اسم، بل ځکه کې الله پاک فرمایي وي اکثر ګمانونه خطای، بعضی ګمانونه خدای چې ګناي ته پراغه باندې نه کنه کې ګمان کوي، تاسو وګورئ ګمان دی. دغه رنګ نبی کریم علیه السلام بارک فرمایي ایاکم والظن فان الظن اکذب الحديث، د دروغ د بدګمانۍ څخه ځان وساتئ، پرهیز وکړئ ځکه چې ګمان دروغجنه خبره ده. امام شافعي رحم الله فرمایي وي څوک چې دا غواړي چې خاتمه په خیر سي پر ایمان سي نو دل په کار د ادم من احب ان يختم له بالخير فليحسن الظن بالناس، دل په کار د چې دی په خلکو ښه ګمان وکړي. دوستانو دغه سیده یو څو دانې ول مشت نمونه خوروار نو هر څه صفت زی در خپلوي
دا یو څو دانې مې درلو ویلې چې دا بیخي مهم دي د انسان لپاره. دوستانو دا ګمان داسې شی دی، د ګمانونو د ډیرو انسانانو کور خراب کوي. بزرګان فرمایي وی ګمان په قرابت، په دوستی، په شراکت، په کاروبار کې هغه سوړه بیا د بې دماغي پیدا کوي چې بلډینګ پکې ودرې ته خو خښتې شي، ته خو به یو پارسل مارشل شي، په بلډینګ یې مولا که بیا غځې ډکې. نو بدګماني د دې د ځان یو سړی وي زما تبر ورک شو. او ګمان دی شی دی پروژې کې خلک روژې میاشتنې د دې در سترګو کېږي، اختر چې ویني اختر خو نو به ژر کوي اعلان کوي. نو هغه وای ما چې تبر ورک شو ګمان مې سوچ د یو ورځ دوی مخکې د همسایه آل راستولی وي د تبر راکړي مش په کار سړی دا دی غلا کړی دی، یوه او ته د تبر ورک وي، یوه او ته ماته د همسایه غل ښکاره کېدی. دا هر انداز خبرې به هم د غله وي. هېڅ د خدای پاک فضل نه وسو، بخښنه غواړم، د خدای پاک فضل وسو چې ورته ومې نه ویل چې تبر خو راوړه ولې دې غلا کړی دی. غیبي تبر کور ته پیدا سو. وایي باره پر خپل ځان افسوس کوي چې سم سړی دی غل جوړ کړی. نن خلکو د سمو خلکو څه د دنیا رقم دغه جوړ کړي. ولې د خدای بندگانو نو د دې سره بیا ته قرابت کولی شي، په داسې ګمان کې بیا شراکت کیږي، په داسې ګمان کې بیا دوستی کیږي، بیا باندې دوستی